د ټایم ټریول مووي دا د یو داسې ښځې کهاني ده چې هغې زوی مړ شوی وي او دا خپل زوی بچ کولو دپاره په مخه ټایم ټریول کوي، خو په دغه کې دا دوه درې کسان نور هم مړه کیږي. یعنې خپل زوی څه بچ کوي چې دوه درې کسان نور مړه کیږي. دا ډیره دلچسپ کهاني ده. د کهاني په شروعات کې موږ ته د ارلین په نوم یو ښځه وښیي. د دې یو خاوند وي چې د هغه هنري نوم وي او د دې یو زوی وي چې د هغه ویلیم نوم وي. دا سلا پروا غونته ښځه وي چې کار له لاړه شي نو شراب څکي او همیشه چې سکول ته ځي خپل زوی د سکول نه ډیر لیټ راچوتی. د ارلین دپاره دا د روزانه قصې وي. د دې په خپل افیس کې د یو هلک سره چکر هم چلیږي. د دې د وجې د دې وخت ښه ټیټ پاس کیږي. دا پکې خوشحاله وي، خو د دې خاوند د دې نه خوشحاله نه وي. په یوه شپه باندې دا ډیره ناوخته کور ته راشي. سهار چې دا راپاسي په نشه کې وي. د دې خاوند د دې دپاره ډینر تیاروي. دا خپل خاوند ته په ډیره په مکارۍ ووایي چې زه به دوباره دا چل نه کوم، ته ما معاف کا. خاوند غریب یو ځل بیا معاف کړي. د دې په خپل افیس کې د سټیو په نوم یو هلک وي چې د دې سره د دې چکر چلیږي. دې ته سټیو ورته بیا ووایي چې ته به زما سره نن د ډرینک دپاره لاړه شي. دا ورته وایي چې ټیک ته ماښام د ډرینک ته لاړ شي. په دې چکر کې د دې زوی په سکول کې د دې انتظار کوي. د ویلیم ټیچر دې ته ووایي چې ستا په شانتې لاپروا مامور د وسه پورې نه ده لیدلی چې تا په خپل زوی پسې همیشه لیټ راځې. دا د ټیچرې په خبرې څه غوږ ونه ګرئ او خپل زوی ځان سره په ګاډۍ کې کینئ او له دغه ځای نه لاړه شي. د دې ځای نه چې دوی کله روان شي نو دې ته په موبایل باندې یو میسج راشي. د دې موبایل طرف ته دیان شي، بل طرف ته دا ډیره زیاته په نشه کې وي او په دغه ځای کې د دوی یو ډیر خطرناک اکسیډنټ وشي چې د دې کله سترګې کولاو شي. دا په هسپتال کې په یو کټ کې وي او دې ته پته ولګي چې د دې چې کوم ویلیم زوی هغه په دې حادثه کې مړ شو. دا دې پوره دنیا تباه او برباده شي. دا بیا جاړي خو په جړه باندې څه نه کیږي. دې ته پته ولګي چې زما د غلطۍ د وجې زما زوی مړ شو. د دې نه بعد هنري چې کوم وي هغه د ایلن پرېږدي او دې له طلاق ورکړي او د دې پوره زندګي په دغه ځای کې تباه او برباده شي. سوای د ژړا نه د دې سره څه بله لاره نه وي. دا ډیره زیاته پریشانه شي چې دا ټوله غلطي زما ده. که چېرې ما د خپل خاوند فرمانبرداري کړې وه، د هغه په خبرو مې زندګي تېره کړې وې، نو نن به زه خپل خاوند نه وم پرېښی او نه به زما زوی زما نه مړ شوی و. دې نه بعد دا ځان له یو بل اپارټمنټ واخلي، خو د دې پلار راشي او دې له تسلیانې ورکوي چې خیر دی دا وخت به تېر شي. خو دا ډېره زیاته خفه او پریشانه وي. په قبرستان ته راغلی او خپل ځان په څپېړو وایي چې زما زوی ژوندی و، ما د هغه قدر نه کوو. بل طرف ته د دې د آفیس هغه اشنا راشي او ده ته ور وټکوي. دا ورته ور کولاو کړي. دا درته ووایي چې ته ورځه، زه ستا سره نوره یاري کول نه غواړم. دی په دې باندې لاس کېږدي. دا ډېره زیاته غوسه شي. دا چاړه د المارۍ له راواچوي. دا لږ ویریږي او له دغه ځای نه لاړ شي. دا سهار په هوټل کې ناسته وي. یو کس راشي، کو تا نه چېرې څه غلطي شوي او ته هغه سودراول غواړې، نو ته په دې پته باندې ضرور راشه. دې نه مخکې چې دا ارلین ته نور څه ویل غوښتل نو ارلین په دغه ځای کې پاسي او لاړه شي ډېره په غوسه کې. د هغې دا مقصد دی چې دا ځان له وسنکي انسان دی او دی به څه وکړي. خو د دې نه بعد د دې زندګي ورځ ته ورځ د دې دپاره قیامت جوړیږي. دا سوچ وکړي چې راشه زه خودکشي وکړم او ځان مړه کړمه. دا په ګاډۍ کې کیني او څه اکسیډنټ ځان له کوي، خو په نیمه لاره کې د دې دا ګاډۍ دې ته خراب شي. دا د ګاډۍ نه راکوشي. د ګاډۍ بونټ کولاو کړي. دې له د خپل ګاډۍ یو پیپ دا همیشه دباول پکار و. د دې د وجې پر دې ګاډۍ روانېدو. په دې کې ډېرې ورځې تېرې شوي. دا یو پارک ته راشي. په دې کې یو ماشوم زانګي. دې ته دا د خپل ماشوم په شان ښکاره شي. دا د ماشوم زنګی. د دې ماشوم مور راشي، دې ته ووایي چې بېشکله ستا د وجې ستا زوی مړ شو او ته اوس څه کوې، زما زوی مړ کول غواړې. دا ډېره زیاته پریشانه شي او واپس هغه ځای ته راشي چې په کوم ځای کې دې ته هغه ډاکټر میلاو شوی و. دا سوچ وکړه چې راشه زه یو ځل د سره میلاو شم، کیدای شي زما زندګي بدله شي. دا یو میډیکل فیسیلیټي وي. د ډاکټر ریډ په نوم یو کس د دې سره میلاو شي. دې ته ووایي چې موږ به تا ټیک 2 هفتې شاته ولیږو چې تا نه څه غلطي په هغه کې شوې ده، ته هغه سمولی شي. خو د دې دپاره ښه کافي پیسې به ته موږ له راکوې. دلته کې دا ښځه سوچ وکړي چې ده به ما څنګه شاته لیږي، خو خیر دا دې دپاره تیاره شي. دا به ډاکټر ریډ پسې لاړ شي. ډاکټر ریډ ته دې په خولې کې دوایي واچوي او د دې د خولې نه وینه راوځي او دا مړه شي. خو ټیک دا 2 هفتې بعد پاسې چې په کومه ورځ د دې زوی مړ شوی وي، یعنې دا ټیک 2 هفتې بعد هغه خپلې زړې باډي ته واپس راله او چې په کومه ورځ د دې زوی مړ شوی وي دا هم په هغه ورځ باندې راشي. دا چې دا حالات وګوري دا ډېره زیاته خوشحاله شي. د دې دا زوی سهار سکول له لاړ شي. دا راشي په خپل خاوند پسې او خپل د خاوند سره ډېرې په پیار محبت خبرې شروع کړي.
چې زما نه څه غلطیانې شوې دي ته ما معاف کړه او زه به آینده دپاره داسې غلطیانې نه کوم. خو د دې خاوند ډېر ساده سړی وي. دی ورته بیا ووایي چې هېڅ خبره نه ده او چې تا خپل غلطي ومنله دا غټه خبره ده. دا سهار راغلی خپل اپیس ته په هغه کې کار کوي. د دې د اشنا دې ته ګوري خو دا په ده باندې څه چروت نه خرابوي. بل طرف ته دا راشي په ګوړو په ریس باندې پیسې ولګوي. دې ته پته وي چې کومه ګوړه ګټي. دا چې څومره پیسې وګټي د هغه میډیکل فیسیلیټۍ ته دا پیسې ولېږي چې کم یو ده 2 هفتې شاته رالېږلې وه. د دې نه بعد دا د قضیې نه روانه شي او سیده خپل د ماشوم سکول ته لاړه شي او خپل ماشوم په ګاډۍ کې کېنوي او ډېر په احتیاط باندې دا ګاډۍ چلوي. دا هغه ځای ته راورسي چې په کوم ځای کې د دې هغه اکسیډنټ شوی. دا ډېره زیاته ګبراو شي او د دغه ځای نه دا په خیر خیریت خپل کور ته راشي او زوی مخامخ ناست وي. دا ډېره زیاته خوشحاله وي چې زما زندګي یو ځل بیا بچوه. خو دې ته پته نه وي چې دا خو زما دپاره غټ مصیبت دی وس. او دې ته هغه ایډیسن راشي چې په کومه ورځ د دې زوی مړ شوی وي او د دې د ګاډۍ اکسیډنټ شوی. یعنې دې ته هغه حادثه داسې مخامخ شي لکه چې د دې اوس اکسیډنټ وشو پوره. او په هغه ماښام چې دا په هسپتال کې وه یعنې دا وایي چې دا خو ما یو ټایم ټریول کړلی او بیا ما ته ولې داسې حادثې رامخې ته کېږي لکه کومې چې ما یو ځل تېرې کړلي. دا ډېره زیاته پریشانه وي. او بیا د دې نه بعد هغه پټ وښیي چې هنري کله دې له طلاق ورکړی وي او د دې په سترګو کې اوښکې راغلي. هیلن ډېره زیاته پریشانه شي. د دې تپوس دپاره دا ډاکټر ریډ پسې راشي. ډاکټر ریډ په دې ورځو کې دا نه پېژنده ولې چې دا 14 ورځې وروسته راغله. دی د ډاکټر ریډ سره خبرو کې درته ووایي چې تا په ما باندې 2 هفتې مخکې داسې ټایم ټریول کړلی او تاسو زه 2 هفتې مخکې لېږلی یم. ډاکټر ریډ دې ته ووایي چې ګوره داسې حادثې به تا سره کېږي یعنې کوم سچویشن چې تا سره شوی دی 2 هفتې پورې به دا تا سره کېږي او د دې نه بعد به ستا بوډي هغه 2 هفتې بعد ته لاړه شي. بیا به ستا دپاره حالات صحیح شي. خو ته په دې کې ډېر زیات کوشش کوه چې ستا د لاسو څه نقصان ونه شي او په دې ټایم کې به ستا په بوډۍ باندې ستا څه کنټرول نه وي. خو ته ډېر زیات خیال ساته چې ستا د لاسه څه غلطي ونه شي. ولې چې ستا کله 2 هفتې پوره شي نو ستا پوره بوډۍ به ستا هغه زړې بوډۍ ته واپس لاړ شي. د هغې نه بعد به ستا دپاره حالات لږ په کنټرول کې شي. خو په دې کې ته ډېر زیات احتیاط کوه او بل د چاته د دې فیسیلیټۍ په باره کې ونه وایې. ولې چې زموږ د تحقیقات دپاره پولیسان ډېر زیات کوشش کوي او موږ نسي او ته د دې ځای نه زه دوباره دلته رانشي. او د آرلین سره داسې حادثې په مخه کېږي ولې چې په تېر شوي 2 هفتو کې د دې سره د هر سره کېدل. په یوه شپه باندې د دې خاوند نه وي د دې زوی ځان سره بهر بولی وي او د دې د آفیس هغه اشنا راشي په دې پسې کور ته. دې ته وایي چې دا 2 هفته ده چې ته ما نظر انداز کې او ما ته څه واښه هم نه راچې. آرلین ده ته ووایي چې زه ستا سره نوره رشته نه جوړول غواړم. زما یو زوی دی او خاوند مې دی او د دې دپاره ته زما نه ځان لرې ساته. خو دا هلک راشي په آرلین باندې لاس کېږدي او ته ما ولې نظر انداز کې او د دې دغه تېر شوي هفتې ایلوسیشن دې ته بیا راشي. دا په دې هلک باندې لاس کېږدي او دې په تېر شوي ځل چاړه المارۍ له راچولو خو دې پرله د ده په دې تندي کې ورننه باسي چې دا کله په اوش کې راشي دا چې دا نظاره وګوري چې دا خو ما مړ کو. ما خو په ډېره مشکله باندې خپل زوی واپس حاصل کو او که چېرې پولیسو ته پته ولګېده نو زه به دې پرله جیل ته لاړ شم. دا ټول ثبوتونه د وینو میټاو کړي او د دې هلک ته موبایل هم مات کړي او دی بوځي په خپل شاته ګارډن کې دی ښخ کړي. د دغه نه بعد سهار شي د دا په دغه ځای کې ولاړه وي. دا ډېره زیاته پریشانه وي چې دا خو زما زوی ته هم خطره ده زمانه. ولې چې زما چې دا کومه حادثه کېږي کیدای شي چې زه خپل زوی له څه نقصان ورنه کړم. او د دې سره چې په تېر شوي هفتو کې څه حادثې شوې هغه دې ته بیا راځي د دې د خاوند او زوی هم په دې باندې پوه شي. په کومه شپه چې د دې ګاډۍ خراب شوې او دې چې ولا پیپ دباو کړی دا د خپل پلار کور ته لاړه شي چې هسې نه زه خپل زوی مړ کړم. خو د دې سره هغه حادثه راشي چې په کومه ورځ دې خپل ګاډۍ که خودکشي کوله او دې د ګاډۍ پیپ دباو کړی نو دا په دغه غلطۍ د خپل پلار مرۍ دباو کړي او د دې پلار په دغه حادثه کې مړ شي چې کله دا په خپل اوش کې راشي چې دا وګوري چې دا ما څه چلو کو دا خو ما خپل پلار مړ کو. دا په سر لاس کې دی او چغې کې چې دا خو زمانه غټه غلطي وشوه د یو ماشوم بچ کولو دپاره ما 2 کسان مړه کړل. دا په ډاکټر ریډ پسې راشي او هغه ته ووایي چې ما یو ځل بیا ټایم ټریول کراو کا او زما نه څه حادثې وشوې چې زه هغه صحیح کړمه. ډاکټر ریډ دې ته غوسه شي چې تا ته ما ویلو چې ته به دلته کې نه راځې او ته بیا هم په ما پسې رالې دا ته زموږ دپاره ډېره غټه خطره جوړېږي. خو دې ته هغه ایلوسینیشن راشي چې په پارک کې دې ماشوم زنګه و او دا دې ډاکټر ریډ له دې کور کې او 13 سیړو نه ښکته غوځار کړي.
چې کله دا په خپل اوښ کې راشي چې وګوري چې دا خو ما ډاکټر ریډ غوځار کو او ډاکټر ریډ بېهوشه شوی وي دا د آی ډي کارت راواخلي او دغه فیسیلیټۍ ته دننه ورمنډه کړي ډاکټره په یو بل باندې ایکسپریمنټ کوي دا د هغه نه دوای واخلي او دا دوای وخوري او په دغه ځای کې مړه شي او 2 هفتې وروسته دا بیا راشي دې پیرله ارلین ته ټوله پته وه چې زما سره کم کم هیلوسینیشن به کېږي د دې د وجې دا یو 3 هوټلې بوک کړي او 2 هفتو دپاره خپل خاوند ته ووایي چې زه به کور ته نه راځم زما څه کارونه دي په هغې پسې ځم دا د خپل پلان مطابق په خپل پیله هوټل ته لاړه شي یعنې چې زه به یو هفته په یو هوټل کې تېره کړم او یو شپږ ورځې به په بل هوټل کې تېرې کړم دا راشي خپل پیله هوټل ته په هغې باندې دا دې ته د ګاډي هیلوسینیشن راځي خو دا یو دیوار سره ګاډی ودرېد د دغې حادثې نه بچي د دې نه بعد د دې د المارۍ هغه ټیم پوره کېدو والی خو په دغه ځای کې دې بالغ مخې ته کړی خو دې ته بیل ګنټې بجاو شي دا چې کله ګټ کولاو کې چې وګوري د دې دغه اپیس هغه اشنا راغلی وي دا درته وایي چې تو دلته کیسه کې دی ورته وایي چې دا دویمه هفته ده چې ته ما بالکل نظر انداز کړې دې ته پته ولګي چې هسې نه زه دې مړ کړمه ولې چې د دې نه بعد د دې د المارۍ هغه چاړې هغه پاټ دی او دا یو ځل د په تندي کې نه باسل وه دا دې هلک له دا راواچوي خو دا خودقسمتي وي چې دا هلک لرې وي او دا د لیټ له دا چاړه راواچوي دا هلک ته ډېر ګبراو شي دا ورته وایي چې شکر دی چې ته بچ وې دا درته وایي چې ته د دې ځای نه ځه دا هلک ورته وایي آخر څه وجه ده دا ورته چې زه به تاته سهار ټوله قصه وکړم خو ته اوس مهرباني وکړه دې ځای نه لاړ شه په دې ځای کې دې ته د هلک وایي که چېرې تا زما سره ټایم پاس نه کړو نو زه به ستا خاوند ته ستا پوره ډیټیل ووایم چې تا څنګه زما سره لین دی دا ورته وایي چې ته لاړ شه سهار به زه تاته ټوله قصه وکړم دا په هوټل کې د سره سهار میلاو شي ته وایي چې زما سره داسې حادثې کېږي او هسې نه چې زما د وجې چاته څه نقصان میلاو شي خو دا هلک په دې یقین نه کوي دی چې څنګه دا موبایل مات کړی هغه ایسولیشن نشي او دا چمچه چوته کې د دې هلک په لاس کې ورومنډي سټیو په غوسه کې پاسې او دې ته ووایي چې ستا غونته پاګلې ښځې سره زه څه واسطه جوړول نه غواړم او سټیو د قضیې نه په غوسه کې لاړه شي دا ښځه هم خوشحاله شي چې د یو بلا نه خو میزان خلاص شو په دې طریقې سره د دې ټیم پاس کېږي دا په سمندر په غاړه ناست دی یعنی اخرنۍ شپه یې که دا شپه پاتې شوه نو زما حالات په ټول صحیح شي د دې طرف ته یو سپی راشي او په دغه شپه د خپل پلار وژلی و په دې باندې هغه ایسولیشن ناشي او دا دغه سپی د مرۍ نه ونیسي او دا سپی مړ شي دا خپم شي خو بل طرف ته خوشحاله شي چې زه شکر دی چې دا انسان نه دی کو چرته انسان وای نو زما د پاره به ډېر غټ مصیبت شي په دې باندې د قشپه اوزي او سحر شي دا خوشاله شي چې زما 2 هفتې پوره شوې او اوس په زما د پاره هر سره صحیح شي دا خپل د کور طرف ته راشي د دې د زوی چې دا ویني د زوی هم ډېر زیات خوشاله شي ولې چې دا پوره 14 ورځې بعد د مور کور ته راله د دې دا مطلب دی چې حالات صحیح شو خو دې نه یو ایسولیشن ایرو او دا د دې لپاره ډېر غټ مصیبت شي ځکه چې دې څومره کوشش وکړو چې زه خپل زوی بچ کم او خلک بچ کم خو د دې په دې ځای کې هغه ایسولیشن ایرو چې په کم کې دی په پارک کې هغه ماشوم زنګولی او په کم د وجې چې دې ډاکټر ټریډ چې کم دی هغه غوځار کړی او دا دغه ایسولیشن کې لاړه شي او خپل د زوی له دیکه ورکې روډ ته د دې د هغه طرف ډېر تیز موټر را رواني او د دې د زوی په دغه ځای کې مړ شي مرلین چې کله په وش کې راشي دا وایي که زه څومره هم ټایم ټریول وکړم او یا څومره هم پلانینګ وکم خو زه خپل زوی د مرګ نه نشم بچ کولی او هغه به په څه ناسه طریقه مړ کېږي او مرګ له چا د وسه پورې دوکه نه ده ورکړی د دې خفګان انډینګ سره زموږ دا مووي ختم شي تاسو ته دا مووي څنګه ولګېده که تاسو داسې د ټایم ټریول موویانې کته غواړئ دا چینل در سره سبسکرایب